د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ پاماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن پنځشنبه د جوزا یا د خبرګون د میاشتې درېمه د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې 23 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. په بدخشان کې د غره خویدري له کبله 15 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. پنجشیر کې د صنعتي پارک جوړولو طرحه نهایی شوې ده. او ناروی، هسپانیا او ایرلند د فلسطین هیواد په رسمیت وپیژنده. اوس سم بشپړ خبرونه. بدخشان کې د غره خویدنې له کبله 15 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د بدخشان ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د غره خویدنې له کبله 15 هستوګنځیز کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او 6 کورونه له ویجاړېدو له خطر سره مخ شوي دي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست اطلاعات امیر حکمت الله محمدي رسنۍ ته ویلي د خفیج کلی په روینت سیمه کې 13:08 بجې رامنځته شوې ده او ځاني تلفات نه لري. نوموړي په خبره دغه پیښې له کبله د سیمې اوسیدونکو ته مالي زیانونه اوښتي او دمګړۍ 6 کورونه نور هم د نړېدو ګواښ سره مخ دي. پنجشیر کې د صنعتي پارک جوړولو طرحه نهایی شوې ده. د پنجشیر صنعت او سوداګرۍ ریاست په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو جوړولو طرحې د نهایی کولو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امین الحق صاحبي ویل د یاد طرحې له مخې به صنعتي پارکونه په مرکز بازارک او پیران حصه او عناب ولسوالۍ کې جوړ شي. د نوموړي په خبره هغه سیمې مشخص شوي چې د چمتو شوي طرحې له مخې به پکې صنعتي پارکونه جوړیږي. او ناروی، هسپانیا او ایرلند د فلسطین هیواد پر رسمیت وپیژنده. درې اروپایي هیوادونو هسپانیا، ناروی او ایرلند پرون چهارشنبه د فلسطین دولت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړ. ناروی لومړی وزیر یوناس ګوهر ویلي ځینې نور اروپایي هیوادونه هم د فلسطین رسمیت پیژندلو ته تیار دي. مخکې تر دې ځینې نور هیوادونه هم د فلسطین دولت پر رسمیت پیژندلې او دغه درې اروپایي هیوادونو د اسرائیل خبرداري سره دغه اقدام کړی دی. د ناروی او هسپانیا لومړی وزیرانو ویلي چې دغه پریکړه د روانې میاشتې له 28 نیټې ته پلي کېدو وړ ده. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړي لوی علامه شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.